تازه خبر امیر خان متقي وایي د مخکینی رژیم سرتیرو او په هغه کچې اردو ته اړتیا نشته ده. دا چې امیر خان متقي تازه په پاکستان کې څه ویلي دي، افغانان څنګه غوسه شوي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وایي افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکینی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته به په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي. ښاغلي متقي دا څرګندونې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي دي. هغه ویلي کوم پوځ چې بهرنۍ مداخلې جوړ کړی وي په دوی ډیر شمیر ورته اړتیا نشته ده. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې د پالیسۍ یو سازمان دی چې د پاکستان د حکومت لخوا چلول کیږي. سره له دې چې طالبانو مخکې ویلي وو چې د افغانستان د مخکینی رژیم امنیتي او دفاعي ځواکونه به په نوي پوځ کې شامل کړي، خو ښاغلي متقي وویل هیواد یې وړوکی پوځ ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسانو نه باید جوړ وي چې وفادار او هیواد پالنې ته ژمنتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په خپلو خبرو کې په نړیوالې ټولنې تور ولګاوه چې د بشري حقونو او د ټول شموله ادارې د جوړېدو موضوع د سیاسي مقاصدو لپاره کاروي. هغه وویل پرون چې مخالفین یا طالبان وژل کېدل سرغړونه نه وه، خو نن بیا سرغړونه ده. ښاغلي متقي نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې په تیرو 20 کلونو کې په دې پوه نه شول چې د فشار تکتیک په طالبانو کار نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدارنګه ادعا وکړله چې اوسنۍ کابینه یې ټول شموله ده او د افغانستان د مختلفو پرګنو غړي پکې برخه لري، خو وایي چې نړیوال ټولنه کوښښ کوي طالبان مجبور کړي چې سیاسي مخالفینو ته په کابینه کې ځای ورکړي. متقي ویل چې دا په بل ځای کې د معمول نه دی. هغه زیاته کړه موږ هیڅ وخت د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن څخه نه دي غوښتي چې مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په خپلې کابینې کې ځای ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.